ستر رهبر ستر قائد ستر لارشود ستر سالار گلبادین حکمت یار گلبادین حکمت یار گلبادین حکمت یار لوطن سره دی څومره ډیر وفادار گلبادین حکمت یار گلبادین حکمت یار گلبادین حکمت یار گلبادین حکمت یار ستر رهبر ستر قائد ستر لارشود ستر سالار گلبادین حکمت یار گلبادین حکمت یار گلبادین حکمت یار لوطن سره دی څومره ډیر وفادار گلبادین حکمت یار 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 مجاهد د ملت دی رهبر د ملت په هر چا باندې ګران د زړه سر د ملت د زړه سر د ملت د زړه سر د افغانستان متحدینو له لوري یو شمېر بېوزلو کورنیو سره د قربانۍ غوښې مرسته وشوه. د حزب اسلامي افغانستان د مسؤلینو په وینا چې دغه مرستې له هېواده بهر د حزب اسلامي متحدینو له لوري رالیږل شوې چې د دوی لخوا په یو شمېر ولایتونو او پلازمینه کابل کې پر بېوزلو او وروستیو جګړو کې د بېځایه شوو کورنیو سره مرسته شوې. په دغو نغدي مرستو کې یو شمېر غوایه او پسونه اخیستل شوي او غوښه یې ټوله له بېوزلو او کورنیو بېځایه شوو سره ویشل شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې حزب اسلامي افغانستان د بېوزلو لاسنیوی کوي. تر دې مخکې هم له یو شمېر کورنیو سره نغدي او خوراکي توکو مرستې ترسره شوې. دا په حزب اسلامي افغانستان مرکزی دفتر کې هغه قرباني شوي مالونه دي چې د حزب اسلامي افغانستان د هغو متحدینو له لوري چې په بهر کې اوسیږي په رالیږل شوو پیسو اخیستل شوي او نن د دغو قرباني شوو مالونو غوښه په هغو کورنیو چې په وروستیو جګړو کې بېځایه شوي او بېوزلو کورنیو باندې ویشل کیږي. دا کومکونه زموږ هغه مؤمنو مخلصو وروڼو چې هغه په اروپا کې انګلستان کې جرمني کې او امریکا کې ژوند کوي دا کومکونه هغوی راستوي دا کومکونه هغوی راستولي دي دا هغه خلکو دپاره یې راستولي دي چې د ولایاتو نه رامهاجر شوي دي رابېځای شوي دي په تېرو جنګونو کې او په دې اوسنیو جنګونو کې الحمدلله موږ د دې لپاره منظم پلان جوړ کړو. د حزب اسلامي افغانستان د مسؤلینو په وینا چې د یادې مرستې موخه د بېوزلو لاسنیوی دی چې د یو منظم پلان له مخې به په بېوزلو او بېځایه شوو کورنیو وویشل شي. دغه توان نه لري تاوانمندي دی قربانۍ نه لري بېوضاحته دي فقیران دي مسکینان دي او د هغوی دپاره مو دلته په کابل کې موږ 11 دانې غویان اخیستي 18 مو پسونه اخیستي دي او سهار 5 بجې مو دا پروسه پیل کړې تر اوسه پورې دا دوام لري کېدای شي مازدیګره پورې دوام وکړي. د ډېرو ولایاتو نمایندګان راغلل خپل سهمونه یې ویوړل موږ هر یو سره خپل یو نماینده لیږلی. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د بېځایه شویو نماینده چې دغه مرستې ترلاسه کړي وایي چې دغه مرسته به اړمنو کورنیو ته ورسوي او له کومک کوونکو یې مننه کړې. او دلته دا کوم تګاب وروڼه د تګاب نه بېځایه شوي دي په دغه اوسني جنګو کې دا ته پراته دي یو کوم کومک چې اسلامي کړی دی ډېره مننه کوو او د هغه وروڼو چې پرې زحمت کړی هغې ته دې اجر ورکړي. لومړی ځل نه دی چې حزب اسلامي افغانستان د بېوزلو لاسنیوی کوي بلکې تر دې مخکې هم حزب اسلامي افغانستان له بېوزلو سره خوراکي توکي او نغدي مرستې ترسره کړي.